سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. راځو نن خبرې کوو د چیونینګ د سکالرشپ په اړه. زیاتو ملګرو دوستانو پوښتنه وکړئ څنګه کولی شو دې ته اپلای وکړو. لومړی سر کې خو موضوع دا ده چې د چیونینګ سکالرشپ یوازې د ماسټرز لپاره ده. هغه کسان چې ماسټري ته اپلای کوي هغوی چیونینګ سکالرشپ ته اپلای کولی شي. دومره موضوع دا ده چې چیونینګ په خپله کوم یونیورسټي نه ده، یا دا یوازې یو فاونډیشن دی چې تاسې سپورټ کوي یا ملاتړ مو کوي. فاینانشلی مطلب په اقتصادي بڼه ستاسو ټول ملاتړ کوي، هر څه مصرف دوی په غاړه اخلي او ستاسو مصارف په هغه یونیورسټي کې ورکوي. کله چې تاسو چیونینګ سکالرشپ ته اپلای کوئ هغوی په دې پروسه کې تا نه پوښتنه کوي چې مطلب چیونینګ د یو کې سکالرشپ آیا تاسو کوم افر لرئ، کنډیشنل یا انکنډیشنل. که کوم افر لرئ نو هغه افر ورته اپلوډ کړئ. ریکوایرمنټس یې دا دي چې ته باید په انګلیسي پوه اوسېږي، باید 4 سکیل د ټول مساوي شکل کې اوسېږي. سپیکینګ، ریډینګ، رایټینګ او لسنینګ 4 وړ سکیل دې باید ښه اوسېږي. د هغې نه وروسته بیچلر باید ولري. په بیچلر کې دې باید هغه CGPA لږه ښه اوسېږي، مطلب نمرې دې لږې لوړې اوسېږي. او د هغې تر څنګ کله چې اپلای ورته کوې 2 ریفرنسز درنه غواړي یا ریکمنډیشن لیټر 2 ریفرنسز 2 اشخاص درنه غواړي تر څو تاسو هغه معرفي کی یا مطلب ومني چې دی ښه یا سوټیبل یا مناسب کس دی دغه اپورچونټي لپاره. د هغې تر څنګ پرسنل سټیټمنټ غواړي، 4 ایسیز غواړي. 4 ایسیز در باندې لیکي، هماغه پرسنل سټیټمنټ ټایپ دی چې آن د سپاټ به یې ته ورته لیکي. هغې کې چاټ جي پي ټي رول نه لوبوي. که چېرته په چاټ جي پي ټي ولیکې مطمئن اوسېږه سکالرشپ هغه اواډ ته نه شي اخیستلی، ځکه هغه دوی دقیق ګوري. د هغې تر څنګ دوی بعضې نور د مهاجرت او د جنسیت او د قوم او د دې شیانو په اړه پوښتنې کوي چې هغه باید ته ځواب کړې. دغه د چیونینګ سکالرشپ چې دی دا یوازې یو ټایپ نه دی چې اوس وخت کې یو اعلان شوی دی چې مطلب څوک چې په سیکنډ ملک کې وي یا پاکستان یا ایران یا قطر یا نور ملکو کې او مطلب دوی ته یو اپورچونټي ده چې چیونینګ سکالرشپ په وسیله دوی وکولی شي په یو کې سټډي وکړي. 2-3 ټایپ نور هم شته چې داخل د افغانستان نه ورته کولی شي چې اپلای وکړي. خو ضرورت یې دا دی چې قوي انګلیش غواړي. د هغې تر څنګ که چېرته تاسو چیونینګ اواډ لاسته راوړئ تاسو باید د یو پوهنتون یا د 2 پوهنتونونو نه څه شی ولرئ، آفر یې ولرئ. کله چې تاسو هلته د اپلیکیشن تکمیل کوئ تاسو 3 انتخاب لرئ، 3 چوایس لرئ. 3 یونیورسټیانې به انتخابوئ او هغې کې 3 فیلډز به انتخابوئ چې مطلب په دغه یونیورسټیانو کې ما دغه فیلډز اپلای کړي، یا ته افر لرم یا ته نه لرم، یا کنډیشنل دی یا انکنډیشنل دی. د هغې نه وروسته بیا پروسه مخې ته تللی شي. نو د چیونینګ سکالرشپ داسې یو ترتیب. باقي څوک غواړي چې اپلای ورته وکړي لینک په ویډیو کې لاندې پرېږدمه، کولی شئ لینک باندې کلیک وکړئ، خپل هغه پرسنل ډیټیلز ورکړئ، اکاونټ پکې کریټ کړئ او ورته اپلای وکړئ. امکان دی ولري، احتمال دی ولري چې چانس لاسته راوړي که په منظم ډول تکمیل کې خپل ټول ایکسپیرینس ورک ایکسپیرینس هر څه دې ورسره شیر کړي.